د طبي فاضله موادو د کمیټې غونډه د دولتي ادارو د مسؤلینو په ګډون ترسره شوه. په دې ناسته کې د طبي کثافاتو د زیانونو او پر چاپیریال د هغې د منفي اغیزو په اړه هر اړخیز بحث او خبرې وشوې. د چاپیریال ساتنې او طبي کثافاتو کمیټې غونډه د کندوز ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست په تالار کې د چاپیریال د تخریب پر وړاندې د لا زیاتو اقداماتو په موخه جوړه شوې وه. د دې غونډې غړو د هوا ککړتیا او د ښار په سیمو کې د طبي کثافاتو خپرېدل د چاپیریال د تخریب لپاره ډیر خطرناک وبلل او په ښار کې د تولید شوو کثافاتو پر جدي کنټرول ټینګار وکړ. در صورتی که زباله‌های طبی به صورت درستش مدیریت نگرده، تجزیه نشه، انالایز نشه، در قسمت پخش و نشر و شیوع اغراض ساری و انتونی نقش خیلی موثر خود داره. به او اساس رهبری ریاست صحت‌عامه ولایت کندوز مطابق پلان ترتیب شده در قسمت مدیریت و انتقال زباله‌های طبی، دفن و از بین بردنش پلان جامع ترتیب کرده. له بلې خوا د چاپیریال ساتنې کمیټې غړو د روغتونونو، معاینه خانو او لابراتوارونو لپاره د چاپیریال ساتنې د جواز پر اخیستلو ټینګار وکړ او د چاپیریال د ککړتیا مخنیوی د ټولو هیوادوالو مسئولیت وباله. در قسمت تنظیم و مدیریت زباله‌های کلینیکی، کلینیک‌های خصوصی، معاینه‌خانه‌ها و لابراتوارها و همچنین شهروندان با ریاست حفاظت محیط زیست همکاری نمایند، چون زباله‌های کلینیکی خطرناکترین زباله‌ها میباشد که همیشه بالای صحت انسان مضر بوده و کنترل از باید به صورت دقیق صورت بگیرد. دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د افغانستان د اسلامي امارت رهبري تل په غونډو کې د چاپیریال د ککړتیا په مخنیوي ټینګار کړی دی.